یو حدیث مبارک کې راځي د حضرت ابي ابن حاتم رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده. هغه فرمایي و یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه د بنی اسرائیل د څلورو کسانو ذکر وکړو. داسې ذکر وکړو چې دغه څلور کسان داسې خلک تیر شوي چې اتیا کاله دوی د الله رب العزت نافرمانی نه کړې. اتیا کاله دوی د الله رب العزت د سترګې پر رب سره نافرمانی نه کړې. دومره عبادت دی الله رب العزت او په داسې خشان باندې دوی دی الله رب العزت عبادت کړی. هغه څوک دی؟ یو شخص هغه کې حضرت ایوب علیه السلام، یو هغه کې حضرت زکریا علیه السلام، یو هغه کې حزقیل علیه السلام، یو هغه کې یوشع بن نون علیه السلام. دغه څلور شخصیات، دغه څلور اشخاص نبی علیه السلام ذکر کړل چې دغه څلور کسان په بنی اسرائیلو کې داسې خلک تیر شوي چې هغوی ذرې برابر هم تر اتیا کالو پورې د الله رب العزت نافرماني نه کړې. کله چې دا خبره صحابه کرامو واورېدله، صحابه کرام ډېر زیات تعجب کې شول، ډېر زیات په التجا او په تمنا کې شول چې اے د الله رسوله کشکې دومره عمر دې مونږ هم وای، کشکې دومره زیات عمرونه دې مونږ هم وای، نو مونږ به هم دومره زیات اعمال کولای، دومره زیات عبادت هم دې الله رب العزت کولای. نو دغه تمنا او دغه ارزو او دغه امید کې وو چې په دغه وخت کې حضرت جبرئیل علیه السلام هغه دنیا ته ځمکې ته راغی. نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد. نبی علیه السلام ته سلام واچ، سلام ور باندې ویل چې الله رب العزت له طرفه دی پتا باندې سلام. پس له سلام نه اے د الله رسوله، د الله حبیبه، ستاد امت هغه متمنا کوي، ستاد امت متعجبه ده، تعجب کوونکې ده په دې باندې چې دې امت مخکینی امتونو هغه عمرونه زیاتو، اعمال اندنه زیاتو، نو استاد امت دغه تمنا او دغه ارزو الله رب العزت در پوره کړل. الله رب العزت داسې یو عمل ته درک چې هغه به د دې خلکو د دغه پخوانیو د امتونو د اعمالو نه بروي، د هغې نه بل زیات هغه ثواب او فضایل لري. هغه څه شی دی؟ جبرئیل علیه السلام مبارک هغه د دغه آیات کریمې تلاوت ورته وکړل چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. اے د الله رسوله مخه پکېږه، مه متعجب کېږه، امت ته دې وایي چې مه متعجب کېږه، امت ته دې وایي چې په تعجب کې مه غورځېږه، د نورو اعمالو ته مه ګوره. الله رب العزت تا ته او ستا امت ته داسې یو شپه درکړې ده چې د دغې شپې یو شپه عبادت کول او دغه شپه موندل او د دغې شپې فضیلت حاصلول دا د زرو میاشتو برابر ده او د دې نه زیات بهتره ده، د دې نه زیات بهتره ده. حدیث مبارک کې راځي چې څوک د شپې همدغه شپه هغه ټوله شپه هغه تیره کړي په ویښه باندې الله رب العزت دغه میاشت د دغې شپې هغه فضیلت ورته حاصلوي. خو که چېرته څوک هغه ناتوانه وي، ناطاقته وي او بېوسه وي او نشي کولی، طاقت نه لري چې ټوله شپه هغه د الله رب العزت په ذکر او اذکار دی الله رب العزت په عبادت کې تیر کی، نو هغه کم از کم یو څه حصہ د هغې شپې نه هغه د عبادتو کې بیا هم الله رب العزت د شپې هغه